هېوادونو کې لوړې زده کړې وکړې، هغوی زده کړې د دې لپاره نه دي کړې چې زه به د افغانستان اسلامي جمهوریت ته یا د افغانستان اسلامي امارت ته یا خلقو پرچم ته یا بل ته خدمت کوم. د ما په شمول موږ زده کړې د دې لپاره کړې دي چې زه به په آینده کې د افغانستان لپاره خدمت کوم. دا چې په افغانستان کې کوم دولت ده یا کوم حکومت ده، څومره وخت کې دولت سقوط کوي، تبدیلیږي، بل دولت راځي، دا زموږ مسؤلیت نه ده د ځوانانو باعث، دا د مشرانو پرېکړې دي. د جګړو پیلول، د جګړو ختمول دا مشرانو پرېکړې کړې دي. موږ یوازې د جنګ قرباني یو. نو هیله مې دا ده چې هغه کسانو چې د جمهوریت په وخت کې تحصیلات کړي دي، لوړې زده کړې ترلاسه کړي دي، هغوی ته د دښمن په سترګه مه ګورئ، هغوی راخپل کړئ، غېږه ورکړئ، هغوی هم ستاسې بچیان. وزارتونو ته لا هم بدبختانه هغه کسان چې په جمهوریت کې کار کړی، کله چې CV وروړي، اسناد وروړي، نو هغه ته ویل کېږي چې تا جګړه کړې ده، که دې نه ده کړې، کاري تجربه جګړه ده نن سبا. داسې مه کوئ لطفا. اوس هغه هستۍ چې هغه په تعلیم باندې سمبال دي، هغه راخپلې کړي. که وطن جوړول غواړئ، که سهولتونه برابرول غواړئ، هغوی به ستاسې سره رهبري دې ستاسې وي، وزارت دې ستاسې وي، امنیت دې ستاسې وي. ولې تخنیکي برخه پرېږدي هغه کسانو ته چې هغه واقعا هم اهل کار وي. دا خو زموږ تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات او احکام څخه همدغه د موږ تاسو ته امر کړی دی چې کار اهل کار ته وسپارئ. الله تعالی وایي چې قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا برابر دي هغه کسان چې پوهېږي له هغه کسانو سره چې نه پوهېږي؟ اسلامي علما په خپل ځای خپل ارزښت لري. پرېږدئ چې پوهنتون ارزښت پیدا کړي، مکتبونه ارزښت پیدا کړي. د نجونو د تعلیم په برخه کې په طبعا زما زړه اوس هم ژاړي. اول که د نجونو تعلیمونه تاسې بېرته شروع کړئ، زیاته سرمایه ګزاري امکان لري چې د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسې به پیدا شي. پرېږدئ چې نجونې بېرته تعلیم ترسره کړي، ستاسې د اسلامي چوکاټ تر چتر لاندې دې شروع کړي، تور تور حجابونه دې واغوندي. ولې پرېږدئ چې تعلیم وکړي؟ پرېږدئ چې د نورې اسلامي نړۍ سره موږ همداسې خپله سیالي وکولی شو. الله تعالی موږ ته نعمتونه راکړي دي. ولې تعلیم